فاست فوډ کې چې څومره د خوراکونه راځي لکه وینګز شو، شورما، برګر، پیزا. څه احساس کوي خپله چې هیوادوال خوشحاله ویني، خلک ځي و راځي؟ همگی آرزوی زیر داره که همیشه وطن ما روی آرامش باشه، صلح باشه. د لوی څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د واک تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه، احترامات او نیکې هیلې مې قبول کړي. وخت مو په خیر. په دې هیله یم چې روغ جوړ صحتمنده به اوسېږئ. سباوون سهار یم د یو خاص یو ځانګړې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې، لکه څنګه چې په تصویر کې درته ښکاري درنو لیدونکو لندن فضا. د لندن فضا څلورمه نمایندګي په احمدشاه بابا مینه 12مه ناحیه کې هم افتتاح شوه. دا د ویاړ او د افتخار ځای دی درنو لیدونکو چې دغسې افتتاحګانې او رستورانتونه په هیواد کې ډیریږي. زه ډېرې خبرې نه کوم درنو لیدونکو، قرار ده چې نن ماښام دا رستورانت یا د لندن فضا څلورمه شعبه یا څلورمه نمایندګي د کابل ولایت اړوند په 12مه ناحیه یا هم احمدشاه بابا مینه کې افتتاح شي. په لومړیو کې غواړو چې د همدې پروژې یا د همدغې شعبې د مسؤل سره خبرې ولرو، دا چې څونه کارمندان دلته د دوی سره مصروفه دي، کوم ځانګړنې لري او د فامیلونو لپاره دوی کوم تخفیفونه په نظر کې لري او د فامیلونه څومره په ډاډه زړه کولی شي راشي له دغې فضا څخه لذت یوسي او د آزادې فضا څخه لذت یوسي او هم خپل خواړه ترلاسه کړي. راځئ د خپرونې تر پایه پورې راسره ملګري اوسئ. مدیر صاحب سلامونه، جوړ په خیر وخت. وعلیکم السلام، ستړی مه شئ، په خیر راغلی. په خیر اوسئ. کور مو ودان، ډېره زیاته مننه. که ځان معرفي کړي لیدونکو ته. نوررحمان یم، مسؤل د لندن پیزا د ارزان قیمت څخه. ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ کې لکه څنګه چې موږ په تصویر کې هم ولیدل افتتاح مو په خیر ترسره شوله. څه باحث شول، څه انګېزه در سره وه چې د احمدشاه بابا مینې په ساحه کې باید دغسې یو رستورانت وي؟ ډېره زیاته مننه لومړی تاسو نه چې دلته راغلي، تکلیف مو وکړه. نو احمدشاه بابا مینه کې داسې یو رستورانت، داسې یو معیاري رستورانت مشتریانو دپاره نه و، نو موږ خپل مشتریان په نظر ونیو. نمایندګي مو ده که مرکزي څانګه مو ده؟ دا مو څلورم څانګه ده د لندن پیزا، څلورم څانګه ده. ډېر ښه. څلورمه څانګه څنګه دي مشتریان؟ ماشاءالله بیروبار ازدحام د هیوادوالو ډېر دی. څونه له تاسې څخه رضایت لري او تاسې څونه رضایت لرئ؟ الحمدلله مشتریان موږ سره پوره همکاري کوي. موږ هم غواړو چې مشتریان خوشحاله وساتو او ښه سرویس ورته ورکړو. نو تاسو خپله کتای شئ چې مشتریان الحمدلله ښه خوښ ده او راځي خپل دلته خوراک کوي. ډېره زیاته مننه. زموږ او ستاسو هیواد ماشاءالله ډېر شخصیتونه لري. د هغوی د جملې څخه ډېری هیوادوال زموږ او ستاسو سرمایه ګذاري د هیواد څخه بهر کوي. په افغانستان کې سرمایه ګذاري ته زړه نه ښه کوي، په ضمن د دې چې زمینه هم مساعده ده، سهولت هم شته دي، ورته امکانات هم شته دي. پیغام مو ورته څه دی؟ زما ټول تجاران ته دا پیغام ده، څوک چې غواړي تجارت بخش ته راشي، تجارت خپل یو ریسک لري، ریسک باید واخلي او هیڅ یو کاروبار تجارت بغیر د ریسک نه کامیاب کیږي. سمه ده. نو زه هر یو ته دغه غواړم خپل وطن کې سرمایه ګذاري وکړي، انشاءالله یو ښه نتیجه به ترلاسه کړي. ډېره مننه. د وروستي سوال په حیث باندې مدیر صاحب، د نوم نه مو هم معلومیږي چې لندن فضا، بدون د فضا نه څو ډوله خواړه خپل هیوادوالو ته چمتو کوی شئ؟ ښه، موږ خو چې کوم ده دلته لندن پیزا کې ټول زموږ فاست فوډ بخش ده. نو فاست فوډ کې چې څومره د خوراکونه راځي لکه وینګز شو، شورما، برګر، پیزا، دا موږ ټول مشتریانو ته مهیا کولی شو. د بعضې مشتریانو لپاره مو تخفیف د ځان سره لرئ که نه؟ هو بالکل. موږ لندن پیزا همیشه دغه کوشش کړې ده خپل مشتریانو ته ډېر ښه ناښه تخفیفونه په نظر کې ونیسي. همداراز تاسو کتلی شئ چې د ټول مشتریان چې راغلي دي دا دغه تخفیف وجې نه راغلی دی. موږ همیشه خپل مشتریان خوشحاله ساتو. تخفیف دوه پوښتنې د وروستۍ پوښتنو په حیث باندې، هغه فامیلونه چې غواړي لندن فضا ته راشي، له دې څخه لیدنه وکړي یا د دغه هلته خپل هغه د خوښې خواړه ترلاسه کړي، هغوی لپاره څومره زمینه مساعده ده او د امنیت له لحاظه څونه دی ډاډمن اوسېږي باید؟ بالکل پوره په ډاډ سره راتلی شي فامیلونه چې کوم راځي دلته، هغوی ته موږ باقاعده و ناس طبقه ګرسون دلته په استخدام کړې ده. او بل موږ جدا د فامیلي بخش لرو هلته، بالکل کېناستی شي، هېڅ مشکل ستونزه ورته نشته. یعنې هغه فامیلونه که وغواړي لندن فضا ته راشي، د هغوی لپاره ګرسونونه هم معلوم دي او د هغوی لپاره بېله فضا هم موجوده ده؟ همدغسې ده. اوناس طبقه موږ ګرسون ورته لرو او چې کوم دی د ماشومانو دپاره بېل د لوبو دپاره ځای
ورته ځانګړی کړی ډېره ښه ده. څومره په زړه پورې د دې امکان شته چې هغه د ماشومانو یا د کوچنیانو لپاره چې کوم ځای تاسو ځانګړی کړی د هغوی څخه هم یو تصویر ولرو، تاسې راسره اوسېږئ؟ بله په خیر اوسئ. درنو لیدونکو مدیر صاحب زموږ سره دی، راځئ چې دا د کوچنیانو برخه هم وګورو. مدیر صاحب ډېره زیاته مننه چې راسره یاستئ. د دغې ځای په باره کې یا د دغه ماحول په باره کې هم زموږ لیدونکو سره معلومات شریک کړئ. څنګه چې تاسو ګورئ د ماشومانو د تفریح لپاره مو داسې یو ځای مشخص کړی دی. دغلته موږ غواړو چې دلته کوم فامیل راځي هغوی په پوره اطمینان سره خپل ډوډۍ وخوري او ماشومان یې دلته مسیو کړي چې هغوی په عذاب نه کړي ډوډۍ. دقیقا هم واقعیت ډېر په زړه پورې او ښایسته تصویر موږ له ځان سره لرو. درنو لیدونکو یو کاملا آزاده فضا د کوچنیانو د ساتیري د لوبې لپاره هغه فامیلونه چې دلته راځي د هغوی سره که کوچنیان وي نو کولی شي چې بدون د کوم مزاحمت نه کوچنیان دلته په ساتیرۍ بوخت شي او هغوی خپل خواړه نوشیجان کړي. فامیلونه څومره رضایت لري دلته څخه مدیر صاحب؟ الحمدلله تر اوسه پورې کوم فامیلونه چې راغلي دي ښه په پوره ډاډ سره دلته راځي او خپل ډوډۍ صرف کوي او موږ کوشش کوو دلته د دوی ماشومانو دپاره موږ یو خاله دلته زړه مورجانه دلته مصروفه ده د دوی د حفاظت لپاره چې د دوی حفاظت وکړي تر څو ماشومان چې دلته لوبه کوي نو هغوی خپل ځان ته زیان ونه رسوي. دقیقا واقعیت کارونه مقابل د قدر د مدیر صاحب په خیر اوسئ. کور ودان ډېره زیاته مننه. ستاسو نه ډېره زیاته مننه. ښه راغلاست. کور ودان ډېره زیاته مننه. درنو لیدونکو د مدیر صاحب خبرې تاسې واورېدلې. غواړو هغه څوک چې فضا لندن ته راځي د هغوی سره هم یو څو خبرې ولرو. د خپرونې تر پایه پورې مې ملګري اوسېږي. سلامونه جوړ په خیر وخت مو په خیر ستړي مو شئ. څنګه ښه په خیر چې بیا چې سم جوړ کور ودان ډېره زیاته مننه. نوم د لیدونکو ته واخله. زما نوم محمد صادق دی. محمد صادق حتما د کندهار ولایت څخه د لوی کندهار څخه؟ او د لوی کندهار څخه راغلی یم. دلته مې وظیفه ده ورور. په خیر اوسئ. ډېره زیاته مننه. بریالي اوسئ. زموږ ویاړ استئ. زموږ افتخار استئ. ډېره زیاته مننه. څه باعث شول چې نن د لندن فضا څلورمې شعبې ته راشئ؟ ډېر ښایسته ځای دی بله او ډېر منظري ځای دی. نو بس ډېر مینوال راغلي دي او موږ هم راغلي یو چې چکر و دلته منظره وکړو. یو خو د چکر موضوع، بل د مینوالو موضوع، بل فضا ډېره آزاده ده. څه احساس کوي خپله چې هیوادوال خوشحاله ویني، خلک ځي او راځي د دغه څه څخه دید او بازدید کوي، حداقل دوی یو خاص تخفیف لري د خپل د مشتریانو لپاره؟ دا څونه د خوښۍ ځای ده؟ بیخي الحمدلله بیخي ښه د خوښۍ ځای دی. اوس خو شکر دی الحمدلله اسلامي امارت دی وروره، امن دی، کراري ده، مشکلاتونه نشته. نو د خپلو هیوادوالو څخه دا غوښتنه ده چې مثال تجاران ورونه دي چې مثال خپل هیواد ته راسي، عدالت ته خپل خدمت وکړي. بله دقیقا خیر اوسئ. کور مو ودان ډېره زیاته مننه. واقعیت دا حقیقت باید وسپړل شي. درنو لیدونکو د اسلامي امارات په راتګ سره په هیواد کې ډېر مثبت بدلون راغلی دی. دا د ټولو هیوادوالو لپاره د خوشحالۍ او د خوښۍ ځای دی. دا خوشحالیانې او دا هېڅکله زموږ د هیوادوالو څخه د هیره نه وځي چې په تېرو 20 کلونو کې موږ سره قم ژوند کوو او اوس فضل د خدای دی موږ سره قم ژوند کوو. د افغانستان 4 ولایتو ته 4 کنجونه، شرق نه غرب ته، د غرب نه شمال ته، د شمال نه جنوب ته چې چیرې ځي څوک در باندې کار نه لري. حداقل که په یو چک پاینټ کې ودرېږي دونه به درته وایي چې د کوم ځای څخه راغلی او چیرته ځې. دا د هر نظام وګړو حق دی او د دولت د وګړو مسؤلیت دی چې باید پوښتنه وشي. خپرونه مو دوام لري. ملګري مو اوسېږئ. درنو لیدونکو موږ نن په احمدشاه بابا مینه یا هم ارزان قیمت په 12مه ناحه کې قرار لرو. لکه څنګه چې مخکې مو درته د خپرونې په پیل کې ویلې دغلته د لندن فضا 4مه نمایندګي یا هم شعبه افتتاح شوې ده. راځئ ملتیا مو وکړئ.
قسمت برنامه خوشبختانه یکی از همکارای موفق ما خبرنگارای موفق کشور ما را امرای خود داریم. در ضمن که خبرنگار موفق و همکار موفق ماست یک ورزشکار فوق العاده عالی. سلام، خسته نباشین، وقتتان بخیر. سحر صاحب عزیز، سلام احترامات خدمت شما، خدمت بینندگان عزیزتان. احمد شکیب هستم. علیکم سلام احمد شکیب جان، بسیار زیاد تشکر، قربانتان. شما بر ما یادآور شوین، چی میکنین در جواب در؟ سحر صاحب عزیز، قسمی که شما میبینین روی تصویر نام خدا جمع جوش است. دقیقاً شما همینجا حضور دارین، ما هم آمدیم با جمع از همکارا. لندن پیتزا افتتاح میشه. واقعا جای افتخار است که همچون فضای آزاد و پر جمع جوش میبینیم، لذت میبریم. با امید از اینکه همیشه صلح و ثبات باشه، همچون همین طور فضا باشه و هموطنان ما بتونن با آرامی از همچون رستوران ها لذت ببرن. واقعا دوست داشتنی است. من این فضا را که دیدم، تمام جوانان من پر جمع جوش است، واقعا دوست داشتنی است و به می خاطر با جمع از همکارا و خود شما عزیز بزرگوارا که دیدیم لذت میبریم. قربانتان بخیر باشین، افتخار ما هستین. بسیار زیاد تشکر. پیام و گفتنی آخرتان به هموطنان ما. پیام گفتنی ما برای هموطنان ما و همی است که بیاین با وطن خود زحمت بکشیم. واقعا از اینکه ما بریم تکلیف و رنج به کشورهای بیگانه همچون ایران و پاکستان بکشیم، بیاین در کشور خود دست بتیم زحمت بکشیم. ان شاء زمینه کار است و قدر میتونیم پیدا کنیم که شب و روز ما بگذره. قربانتان بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. واقعیت افتخار بخشیدین که شما را در جدیدیم چون با جمع از جمله همکارای ما هستین. افتخار ما هستین. بخیر سلامت باشین. بسیار زیاد تشکر. شما هم موفق باشین و همچنان سباون عزیز که پشت کمره است. تشکری که همیشه شما زحمت میکشید. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. موفق باشین. سلام جور بخیر. سلام علیکم، عرض ادب خدمت شما هموطن عزیز. سلام. قربان بخیر سلامت باشید. اسمتون بگیرین. اسم ما علی آریان است. یک دفعه باز اگه تکرار کنین. علی آریان. علی آریان، ماشاءالله چقدر نام عالی و تخلص خوبتره. کی برات انتخاب کرده؟ پدر جانم. ماشاءالله. چی میکردی در لندن فضا فرمایش داده بودی؟ با بچی کاکایم آمدم و یک فرمایش گرفته بود به خاطر تخفیف. دیگه ما همراهش آمدم. خیلی خوب. چقدر تخفیف بود به خاطر شما و فرمایشتان چی بود؟ وقتی دیشب در فیسبوک فکر کنم دیده بود به خاطر پیتزای میدیم 1.5 ساعت و به خاطر اسمال 100 آمده بود. بله. شما کدامش انتخاب کرده؟ ببینیم بچی کاکایم کدامش انتخاب کرده. از کلاب آمدی یا از مکتب آمدی؟ ما از کورس آمدم. از کورس آمدی. در کدام بخش کورس میخوانی؟ ما در کورس انترنشنال انگلیسی. کورس انترنشنال انگلیسی. مکتب هم میری؟ مکتب هم میرم. صنف چند مکتب هست؟ صنف هفتم الف. صنف هفتم الف. چندم نمره هستی در کدام گروپ هستی؟ ما اول نمره عمومی مکتب به حساب میرم. ماشاءالله اول نمره عمومی مکتب. در کدام مکتب هستی؟ میشه از مکتبتان هم یادآور شوید؟ ما در مکتب قاضی شاه محمود خان نمبر 3 میرم که در نمره کرمزی است. بله خیلی خوب. کی ها زیاد همراهتان تپ تلاش میکنه، کوشش کردید در فامیل کی زیاد میکنه؟ همراه ما کوشش زیادتر پدرم میکنه و همراه مادرم و زیادتر استادهایم هم زیاد مرا تشویق میکنن در درس خواندن. خیلی خوب موفق باشی. از فضای آزاد لندن فضا چقدر لذت بردی که آمدی و خود در سوشال میدیا یا در فیسبوک دیده بودی؟ چقدر برات لذت بخش تمام شد؟ بسیار خوبش بود. وقتی که دیدم گفتم حتما باید یک بار برم و بسیار چراغان است که فضای خوب داره و همچنان بیروبار هم زیاد داره. خیلی خوب. بخیر سلامت باشی. یک پیام آخرت خیلی کوتاه به همسندای خودت چی گفتنی داری؟ پیام خاصی ندارم، فقط همین پیام است که همیشه درس بخونیم، کوشش کنیم، ما آیندای وطن هستیم. ان شاء الله. ماشاءالله موفق باشی. بسیار زیاد تشکر.
سلامونه جوړ بخیر. علیکم السلام. خیر سرور بخیر. شکر ودان ډیره مننه. نوم مو لیدونکو ته واخلئ. عبدالله حکیمي مې وکړ یو تن د لندن پیزا کارکوونکو څخه. ډیره زیاته مننه. حکیمي صاحب څونه خپله د خوښۍ احساس کوئ چې مصروفه یې د یو ځوان په حیث باندې؟ دا خو تاسو ته بهتره معلومه د افغانستان اوسنی حالت چې څنګه د ډېری خلک اقتصادي مشکلات لري، نو دا ډېرې یو ښه زمینه شوه د خلکو ته چې خلک په دا چا چې د لندن پیزا جوړه کړې ده نو دا ډېرو ځوانانو ته د کاري زمینه مساعده کړې ده. موږ ته ډېر د افتخار ځای دی او څرنګه چې دا شیان په افغانستان او بخصوص په ارزان قیمته همیشه په مینه کې ډېر شي، دا زموږ او ستاسو ته ویاړ ځای دی. موږ ډېر خوشحاله یو. همداسې ده. عموما څو نفره دلته کارمندان دي ستا په شمول باندې؟ دلته فکر کوم 11 نفره کارمندان دي زما په شمول باندې. 11 نفره. دغه 11 نفره خپل په منځ کې څومره صمیمیت لرئ؟ موږ دلته که د یو کارمندانو سره په داسې یو شکل باندې لکه نه لکه کارمند، موږ داسې یو رویه یو بل سره کوو دوستانه رفیقانه او ورورولي په شکل باندې مخ کوو. دقیقاً که بل اړخ ته فکر وکړو په یو ماحول کې چې څوک کار کوي هغوی ټول داسې وي لکه د یو کورنۍ غړي. تاسې هم د یو کورنۍ غړي یاستئ. وخت ناوخته د کومو جالبو قضیو سره مخ کیږئ؟ والا داسې ده چې د جالبه قضیې خو ډېرې یعنې د کارکوونکو منځ کې یادوي که مشتریانو منځ کې یادوي؟ هم د مشتریانو منځ کې هم د کارکوونکو منځ کې. والا خاطرات ډېر دي. ستاسو سره شم کله کوم یو درته زه بیان کړم نو موږ د دوستانه او رفیقانه په شکل باندې مخکې ځو نو طبعا خاطرات وي. دقیقاً. مشتریانو څخه د یوه جالبه خاطره راته ووایه. یو د جالب خاطرونو څخه درته ووایم چې یو ورځ بعد رقم بیروبار دلته نو کله چې ما پیزا وړله نو پخه مې خوښ شوه پیزا وغورځېدله. نو دغه د جالبو خاطرو څخه. خوږ خو نه سوې؟ نه خوږ نه شم خو د مشتری پیزا چې هغه نو مشتری درته په جواب کې سوال چې زما پیزا دې خرابه کړله څه دې ورته ویلی؟ والا مشتری دې خیر اوسي اصلا څه ونه ویله پوهېدو چې بیروبار ډېر دی نو اصلا کوم سلام علیکم ونه ښودل. دقیقاً. خیر اوسې کور مو ودان ډېره مننه. بخیر اوسې سرلوړی اوسې کور ودان. د واک تلویزیون درنو لیدونکو له ټولو مننه چې د خپرونې تر پایه پورې مې ملګري وي. دا وه زموږ د نن ورځې خاص او ځانګړې خپرونه چې د کابل ولایت اړوند 12مې ناحیه احمدشاه بابا مینې هم ارزان قیمت کې مو درته وړاندې کړله. نن مو خپرونه ځانګړې کړې وه درنو لیدونکو د لندن فیزا رستورانت یا څلورمې شعبې یا هم نمایندګي ته چې په احمدشاه بابا مینه کې افتتاح شلله. تاسې د هیوادوالو خبرې د مدیر صاحب مسؤل خبرې مو واورېدلې. ټولو د خوښۍ رضایت درلوده. درنو لیدونکو ماشاءالله ازدحام ګڼه ګوڼه بیروباره بې انتها ډېر ده. تر بیا او بلې خپرونې چې زه سباون سهار د واک د تلویزیون څخه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. تر هغې مو پاک له ازال رب سپارم. ښې چارې ښه وختونه د یو سوکاله او باثبات افغانستان په هیله. تر بیا د خدای په امان.